بل اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم د محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري چې څوک کوي الله رب العالمین به ګناهونه دريږي. تابعداري د محمد رسول الله په بیان کې دا چې قران او حدیث سره وي د دې لپاره چې د خلک جنت ته لاړ شي ځان د پاره نه. تابعداري د محمد رسول الله په دکان کې دا د نرمي کوه د حرام نه ځان ساته د دروغو نه ځان ساته. دکاندار وروره قسم مکوه قسم دې په الله په سل مې راوړې چې په سل دې راوړې اوسم ګناهګار دا قسم دې ولې وکړو قسم بنکي حلال کاروبار وکوي. تابعداري د محمد رسول الله د پرون دي ګناه کول نن دی واورل چې نقصان دې پرې دی خوده صادر تویل محمد صلی الله علیه وسلم چې به ولد ضالین ته رسیدلو امین به ویللو خیر دی کټول عمر لته وی چې ما تحقیق دا چې نیوم یو ورځ خو وایا کنه یو ځل په یو رکعت اسم نه می وایا دا وای چې د دښمنی خو مکه وکنه د سره دښمنی مکه وا رفع اليدين د محمد صلی الله علیه وسلم د احادیث مجموعي کتابونه موجود دي پښتو کې ترجمه دي په دې دکانونو کې شته لاشه حدیث راواړه وی ګوره چې د دې څه معنی ده. زندګۍ کې خو دوه رکعاته مونږ کې وکړه په ټوله زندګۍ کې کټوله زندګۍ کې نه کوي د دې خبرې نه ځان کو ساته چې د ځان نه مچان شړی ګوره سره د عقل نو د پوی نه به دا کفر دی ګوره خبر وزن پوی کوي ګوره ښه ځان پوی نه کوي ګوره به بار نه وي. نو دا اتباع النبي صلی الله علیه وسلم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په معافی ولا خلق ته رسول الله فرمای کافر به د سینه وجه چې د مخ ولا په دې بل طرف واړه چې اضافه واړه د بوډا د وجل نه منع کړی چې جنگ کې شریک نه وي دا چې زنانه او د معصومه حیوانات باندې خپه کېدل او ورځ راغی مسجد النبوي صلی الله علیه وسلم مخه ته اوخ چاتړل مسبخین من رسول الله راغی اوخ تړلې مازیګر تراغه تړلې ماخام تراغه تړلې ولکه دا اوخ د چا دی نور ته متړلې نو واخشته دی نو وشته دی د الله بندګانو د مالک څه سودانه خبر کیږي ولی یو خورته جاړي نبی صلی الله علیه وسلم ته په املا باندې لاس وهلو استجړای بند کړه مالک ولا راو غختلو وی دی اوخ ماته شکایت کو دا خوراک نه راکی کار را باندې ډیر کوي. اتباع د محمد صلی الله علیه وسلم د مظلومانو مدد دی نه دا چې مظلومان لا پسې پمنډه کی دا نه دی. نو بل اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د پیغمبر تابعداري کول ګوره ما ته وختي اشاره وکړه د ختانو کې په جامو کې په خبرو کې په ناسته کې په ولاړه کې حکومت کې ذمہدار کې وعده کې کور کې خدي سره مور سره پلار سره خور سره ټول معامله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه خسته زندگی د رسول الله په زندگی کې پرته دا کم نه ده ګوره قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. خلقو که تاسو د الله سره مینه کول غواړئ زما تابعداري وکړئ محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي ويغفر لكم ذنوبكم یو دا چې الله به سره مینه وکړي او دویم به درته الله ګناهونه معاف کړي. د رسول الله ناشنا تابعداري ته ګوره خره کورني دا حلال خلکو په خوله او خوړلې کټوي پخېږي ور پسې لګېدلې دی رسول الله غو کوي کورني خره حرام خلکو غوښې واړولې سدي فکر دی ما تا باړولې وي شراب خمر ته عربی کې خمر هر هغه شی ته وای چې نشه بږي نسوارو کې نشه ده وای مولوی چې شي کې هم نشه ده چې خو دې خدای سکی ته دا نسوار ورکه چې دا اوپری به برته پته ولګي ته ورکه کنه چې خو دې ټول بچی کی ته دې دام دې زویله ورکه کنه اوس دې پته ولګي کنه ورونو ټوخې دین سره مکاوي سوار حرام دي سیګریټ حرام دي شیشې مشي حرام دي ولې ټوخې کوي دا دین د ټوپ شه چې عمل نشي کولای چې ګناه پرېږدي دا جواب څنګه وي او دا مولوی چې څنګه جواب وکي ما ته د خبرې کې کوم مولانا سوار کوي او تا ته وکي ما ته د خبرې کې زه حاضر ما ته د خبرې وکي قانون په بیان کې دا د اختیار بنو ورکه خدا خلق نه سمي ګډیر مولاني ګوتې کا شیرا کا شی وې دا د ما ته خبرې کې زه تاسو خبرې کومه خو زما د خبرې سر درته وخم د خمر معنی ما ته پیدا ک په عربی کې به خبرې کوم دا کومه ټوکه را ده نورونو شراب انس رضی الله تعالی عنہ د شراب یو پتیله ډکه کړي پروګرام د ابو طلحه کرا شاته نه غوښو وای شراب حرام شلو ابو طلحه وی انس او ویزو شراب واړه ټولي واړه دته کمال ویل کیږي د چې تابعداري د الله د پیغمبر کوي الکه دا د پیغمبر خلاف دی دای تابعداري د خلاف پرېږ دو تابعداري کوا نو الله رب العالمین و يحببكم الله یو الله تګران شي و يغفر لكم ذنوبكم الله به ګناهونه معاف